تازه او بد خبر افغانستان لوبه وبایلله او زیمبابوې لوبه وګټله خو د افغانستان ریکارډ یې په هوا ځوړند ودروه. کوم ریکارډ دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ به هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان او زیمبابوې په نننۍ لوبه کې د زیمبابوې لوبډلمشر همیلټون مسکزاده په زړه پورې توپخانه ترسره او په خپله وروستۍ لوبه کې زیمبابوې بریا ته ورسوله. د لوبې په پیل کې پچه افغان لوبډلمشر راشد خان وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د افغانستان له لوري توپوهنې ته رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی راووتل چې دواړو ډیره په زړه پورې توپوهنه پیل کړه او د 83 منډو ملګرتیا یې وکړه. د افغانستان لومړی وکټ د 83 منډو په مجموعې لاړه چې حضرت الله زازی د 11 منډو ترلاسه کولو وروسته کیچ آوټ شو. افغانستان په ټاکنو 20 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سدیدو 155 منډې وکړې. د 155 منډو د هدف په تعقیب کې د زیمبابوې له لوري همیلټون مسکزاده او برندن ټیلر توپوهنې ته راووتل او ډیره په زړه پورې توپوهنه یې پیل کړه. دواړو د 40 منډو ملګرتیا وکړه او برندن ټیلر 19 منډې کړې وې چې د مجیب الرحمن لومړی ښکار وګرځېده. د دویمې ویکټې لپاره د مسکزا سره چکاباوا یوځای شو او دواړو د زیمبابوې منډې 10 ته ورسولې چې همیلټون مسکزا د 1 منډو ترلاسه کولو وروسته د دولت زدران ښکار شو. زیمبابوې په 19 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سدیدو 156 منډې وکړې او په 7 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د زیمبابوې لوبډلمشر مسکزا وروستۍ نړیواله شلوریزه لوبه وه چې 1 منډې وکړې او د یادو سیالیو په وروستۍ لوبه کې خپله لوبډله بریا ته ورسوله. هغه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او له دې سره د افغانستان د پرله پسې 12 نړیوالو شلوریزو لوبو ګټلو ریکارډ په همدې ځای پاتې شو. د یادولو ده چې سبا د سپټمبر په 21 نیټه به افغانستان له بنګلادیش سره ولوبېږي او د سپټمبر په 23 نیټه به بیا افغانستان او بنګلادیش پایلوبه ترسره کړي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښ وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.